سلامونه دوستانو، جوړ تکړه خیرت دی که لرې ده. تلاپتي ویجای دا سړی خو به تاسو په فلمونو کې ډېر لیدلی، په انډین فلمونو کې، هندي فلمونو ډېر ښایسته فلمونه د هم دي او ډېر ښه فلمونه هم جوړوي. نو د روژې میاشته په فلمونو باندې به خبرې نه کوو، نو خبرې کوو په اصل کې ده چې دا خولۍ په سر کړې ده او دا جامې د مسلمانانو په سر کړي دي. د دې په باره کې لږ لږ معلومات درکړمه او د دې شاته زما څه مقصد دی. نو تلاپتي ویجای چې دی که نه، د ده پلار چې اصل کې عیسوي دی او مور چې دا یو هندو ده، د هندو مذهب ده که نه. نو تاسو اوس حیران دی چې ده څنګه د مسلمانانو دا خولۍ په سر کړې ده او دا جامې سپینې د مسلمانانو په تن کړي دي او دا ولې اغوستې دي. نو نن سبا خو پښتانه دي او په خیال سپیشلي بیا په پاکستان کې دا خلک چې دي به چې یو سړی ښایسته جامې واغوندي، د مسلمانانو ټوپۍ په سر کې بس وي دا ښه سړی شو، دا مسلمان شو. او خبره داسې نه ده. تلاپتي ویجای چې د اصل کې کار څنګه دا کار کړی دی، خو زه به د ده اصلي هغه رنګ درته وښیم که نه چې دا انډیا والا کوم کارونه کوي. نو اصل کې چې تلاپتي ویجای چې دی دا چې دی روژه ماتي لپاره د خپل غازي ملا صاحبان او دا کوم مسلمانان چې دي د روژه ماتي دپاره را دعوت کړي او تلاپتي ویجای ورته د خپل جب نه دا روژه ماتي تیار کړی ول او خپله هم ټوله ورځ به روژه ولو او روژه یې ونیوله او په اخره کې دعا هم وکړه او روژه ماتي د مسلمانانو سره یو ځای وکړو. نو اوس سوال دلته پیدا کېږي تاسو به چې دا مسلمان هم نه شو او ده دا روژه هم ونیوه او خلک هم را دعوت کړه او دعا هم وکړه او لمونځ هم وکړو. نو خبره چې ده که نه، په اصل کې د انډیا والا چې دي دا ډېر روان خلک دي. د په میډیا کې چې دي ګڼ ډېر یو غټ سوچ جنګ کوي. اوس تلاپتي ویجای چې دی که نه، دا یو کس نه دی، د ده د نوم دپاره نه، د تلاپتي ویجای چې مشهور کړي او د ده فلمونو دپاره د ده یو نوم دپاره چې دی که نه، ته شاته زرهو نفر باندې کار کوي چې یوازې تلاپتي ویجای نه، د دنیا د انډیا چې هر یو سټار دی که نه، که سلمان خان که شاهرخ خان که هر یو دی، که وړوکی دی که غټ دی، د دې د شاته چې دی 1000-2000 په زرهو نفر د دې د نوم دپاره کار کوي چې دوی نوم مشهور کړي که نه. نو دا میډیا کې دا غواړي چې ټرینډ کېږي دا شیونه. نو دا چې دی تلاپتي ویجای چې د خپله دی یو سیاستدان هم دی، نو دوی د موقع ګوري که نه، موقع ګوري هغه خپل نوم په ټرینډ کې راولي چې دا خلک ما وپېژنو، زه دا ما باندې خلک مین شي که دا که رښتیا هم ښه سړی یا د خپل کار دی، ښه خبره ده. او دوی د نوم دپاره هم دا کارونه کوي او د مسلمانانو د اور دپاره دا کار کوي که نه، چې یعنې دا ما دومره احترام وکړو د اسلام مذهب ته یا د مسلمانانو ته مې دومره احترام وکړو او دعوت مې کړو، روژه مې ورته وکړه او روژه ماتې مو سره ځای وکړو، روژه مې ونیوله. نو دوی د اور دپاره هم کوي، دا اور نه دې دپاره اور دپاره دا کار کړی دی اصل کې. نو دا نه مسلمان شوی دی او نه دغه شوی دی. خیر په دې ډول کې مو هوسۍ کوي. نو الله پاک مسلمان کې مونږ ورته دعا کوو چې الله پاک مسلمان کړي. نو خبره همدا خبره ده که نه چې د انډیا والا نه، دا د نوم دپاره چې دی هر یو کار کوي. د انډیا د سټاران چې دی کوم یو دي که نه، که فلمونو والا دي که پولیټکس والا دي که سیاستدانان دي که هر یو دي که نه، که بزنسمینان دي که هر څه دي، دوی د نوم دپاره هر یو کار کوي. نو دا خلک چې دي د نوم دپاره او د اور دپاره دا کارونه کوي. نو موږ ورته منګه څنګه د وختي ویل چې الله پاک دې بس د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کړي، الله پاک دې بس د اسلام د مقدس دین باندې بس خبره الله پاک دې پرې قبول کړي او موږ ورته دعا کوو چې الله پاک دې بس مسلمان کړي. خو دا چې دي دا ډېر روان خلک دي او دا د نوم دپاره دا کارونه کوي، ما ته معلومات وړاندې کولو. نو زه خو په دې شیانو باندې ویډیوګانې جوړوم هم نه، خو زما باندې حق جوړېږي دا دومره فالوورز چې لرو که نه، نو بس دا ستاسو مینه چې موږ ته م راکړې ده او غواړم چې دا حقیقت نه م خبر کړمه. نو مهم هم دا خبره چې ځان دپاره سوچ وکړئ او خپل هغه دنیا ښایسته کړئ. به چې ته ښه مسلمان اوسېږي به ته وایې چې ټوله مو دنیا مسلمانه شوه. نو به دغه شیان ته موږ به صحیح هغه د میډیا اصلي مخ تاسو ته موږ ښیو. نو که ویډیوګانې هر څنګه جوړو هغه به موږ ته جوړو. په دې اخره کې به خپله سویټن ته راشم، په الله م سپارم او ښې شیبې ولرئ او ښه روژه ولرئ، ښه روژه ماتې ولرئ. چې کله پیشنمې کوئ ما حسنخیل په دعا کې ساتئ، مخامې کوئ روژه ماتې کوئ هم حسنخیل په دعاګانو کې ساتئ. دا به ستاسو ډېر زیاته مهرباني. بیا په ګور لګو چمپسټراپي هم ختمه شوې ده. پروګرام تو ورګایا ټاکه